2 کاله مخکې په دې ورځ څه شوي وو چې اوس یې حقیقت معلوم شو. که غواړئ خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ولسمشر غني د لوړې د مراسمو 2 کاله پوره شول. 2 کاله مخکې د 2020 کال د مارچ 9 تر جنجالي ټاکنو وروسته مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کړل. بلخوا د ارګ په گاوان سپیدار ماڼۍ کې عبدالله هم د افغانستان د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي وو. عبدالله ته د مولوي شهزاده شاهد لخوا سوګند ورکړل شوی وو. وروسته بیا د یو توافق پر اساس عبدالله د روغې جوړې د عالی شورا مشر شو. په کابینه کې د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ یې په دنده او بهر کې نور دولتي امتیاز هم ترلاسه کړ. د افغانستان د سولې د بهیر ناکامه کېدل د دې لامل شو چې جمهوریت سقوط وکړي او د ولسمشر کار دومره نیمګړی پاتې شو. خلکو تمه لرله چې د سولې مذاکرات به د سولې او ثبات لامل شي، خو داسې ښکاري چې افغانستان لا هم کړکېچ سره مخامخ دی او راتلونکی نامعلومه دی. نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ کړی. وایي هغه حکومت به په رسمیت وپیژني چې د خلکو په خوښه رامنځته شي او د خلکو خدمت وکړي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیده. د هغه څه چې 2 کاله مخکې په همدې ورځ ترسره شوي وو. د افغانستان د 2 کاله مخکې وضعیت او همدارنګه د اوسني وضعیت په اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت.